غازیانو خامخا دوره کې اثر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ غازیانو خامخا دوره کې اثر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ بشر خو مور اخلاص کړو وطنوال درنه خوشحال شول بشر د مور اخلاص کړو وطنوال درنه خوشحال شول تکړه شي لاګي لټو د سر زر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ غازیانو خامخا دوره کې اثر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ منبر او سنگر دواړه په استاد یاسر شایسته ول منبر او سنگر دواړه په استاد یاسر شایسته ول د کلک زر تاریخ منبر سنگر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ غازیانو خامخا دوره کې اثر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ پښتانه د وګړو مو پتا سو باندې حق ده پښتانه د وګړو مو پتا سو باندې حق ده د وخت له جابرانو د لشکر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډانه د رهبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ غازیانو خامخا دوره کې اثر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ قانونا مو چالوټ کړل سره لالونه مو چالوټ کړل قانونا مو چالوټ کړل سره لالونه مو چالوټ کړل له داسې بې ضمیره د جوهر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ غازیانو خامخا دوره کې اثر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ شایسته وزیرستان خو پنجابیانو کنډوال کړو شایسته وزیرستان خو پنجابیانو کنډوال کړو د سواد او باجوړ او د خیبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ غازیانو خامخا دوره کې اثر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ مسکین یار عازمي درنه ډېر لرې مسافر ده مسکین یار عازمي درنه ډېر لرې مسافر ده خبرې شي له حاله مسافر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ د څنګ نه ګاونډي نه د رهبر پښتانه وکړئ غازیانو خامخا دوره کې اثر
څنګه گاونډي نه د رهبر پښتانه وکړي د څنګه گاونډي نه د رهبر پښتانه وکړي د څنګه گاونډي نه د رهبر پښتانه